په دې لاره د وختونو نښې ښکاري، په دې لاره د وختونو نښې ښکاري، د رهبر د قدمونو نښې ښکاري، له ګرداب او له لوخړو نه ورهاخوا، له ګرداب او له لوخړو نه ورهاخوا د ایمان د قوتونو نښې ښکاري. دا چې نن د صلیبتوغ هم سرنګون دی، دا چې نن د صلیبتوغ هم سرنګون دی، د هلال د لښکرونو نښې ښکاري. د محکوم ملت و درد ته چې دوا شو، د محکوم ملت و درد ته چې دوا شو، د ثالث عمر د پلونو نښې ښکاري. د پولیس راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. الله دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ اوسیږئ او د صحت جامې مو پر تن وي. قدرمنو اوریدونکو، زه نظیف الله هوتک یم او تاسو د پولیس راډیو له لارې دا مهال د سنګر خاطرو خپرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو د پولیس راډیو د سنګر خاطرو له خپرونې سره بلدتیا لرئ، موږ په دې خپرونه کې د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین غازیان مشران میلمانه کوو. له دوی سره د تیر جهادي دور د سختو شیبو د خونړیو حالاتو ترڅنګ د خوږو خاطرو په حق غږیږو چې یو مجاهد یا یو مشر په افغانستان کې د اسلامي نظام د حاکمیت په خاطر باندې څومره سختۍ څومره خوارۍ ګاللې دي. دغه نظام چې اوس په افغانستان کې حاکم دی، دا نظام په څومره سختیو په قربانیو راغلی ده، او دغه مشران چې موږ په دغه خپرونه کې میلمانه کولو دوی څخه یې اورو چې دوی په جهادي دور کې څومره سختۍ ګاللې. قدرمنو اوریدونکو، ډېر مو په تمه نه پرېږدم، دا ځل موږ سره یو نوی میلمه په خپرونه کې ناست دی، د ده سره به غږیږو. موږ سره په خپرونه کې حبیبي صاحب میلمه دی چې په لومړي سر کې به حبیبي صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم او ډېره زیاته مننه کوو چې د پولیس راډیو په سنګر خاطرو خپرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته. تاسو نه هم ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړو او موږ هم په دې پروګرام کې شریک کړو. ډېره مننه الله مو خوشحاله اوسئ. نړۍ مننه. مورث محترم، که تاسو اوریدونکو ته خپل ځان ور وپېژنئ په مکمل ډول باندې. ما لنډ یادونه وکړه چې موږ سره په خپرونه کې حبیبي صاحب میلمه دی، نو که تاسو د پولیس راډیو لارې د افغانستان ټول ولس ته ځان ور وپېژنئ چې څوک له کوم ځای څخه خوشحاله بشو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ما نوم ملا میرویس حبیبي د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د ونخې د دارې اوسېدونکی یم. ډېر ښه. حبیبي صاحب، د خپل جهادي دور د پیل قصه که اوریدونکو ته وکړئ، څومره وخت کېږي تاسو دغه سره یو ځای شوي یاستئ او د دې ترڅنګ علت یې څه و، ولې یو ځای شولئ؟ د کله چې 2001 کال کې صلیبي یرغلګرو په افغانستان حمله وکړه، د موږ په هغه وخت کې د باګرام په کلای نصرو کلي کې مخاط و، په دې خط کې موږ دلته وو. د هغو ځای نه چې کله نو د موږ د جهاد پیل د زاړه د مخکینی تحریک د مرحوم ملا صاحب د هغه نه موږ وخت مدرسې طالبان وو چې کله په تحریک د کندهار نه شروع شو، کله چې وردګ ولایت ته ورسېدل، په دغه وخت کې موږ په ولایت کې هم داسې پاټکونه وو هغه وې، نو موږ هم دغه غوښتل چې په تحریک سره ملګري شو او جهاد وکړو او دغه فتنه د مابین ولاړه شي. یعنی علت دا و چې تاسو را کله چې مشر مولا صاحب رحمه الله هلته د تحریک بنسټ کېښود او دې ترڅنګ د پاټکیانو پر وړاندې راجګ شو، تاسو هم په همدغه لړۍ کې ورسره یو ځای شولئ او د دوی په مقابل کې راجګ شولئ او جهاد مو پیل کړ؟ او همداسې وه، ځکه زموږ په ولایت کې هم د مشکلات او د یوه ځای نه بل ځای ته تګ او د غټو لارې مشکلات پاټکونه وو پې، او حتی د یوې ساحې نه بل ساحې ته به خلک تلای نه شوی، نو مسلمانان ډېر په تکلیف وو، ډېر په مشکلاتو کې وو. نو موږ هم چې کله د تحریک د موږ ولایت ته ورسېده، د موږ د وردګ ولایت نه موږ هم ورسره ملګري شوي په دا وخت. ډېر ښه. دا د خپل د ژوند جهادي دور قصې که اوریدونکو ته وکړئ، داسې چې کله مو جهاد هلته پیل که ترڅنګ د خپل ولایت نه مو شروع وکړله، کومو ځایو ته لاړئ؟ بیا لومړی تحریک بیرته البته سقوط شو، اشغالګر راغلل، وطن اشغال شو، نو دغه کیسې که اوریدونکو ته وکړئ داسې په تجریدي ډول ډېر به ښه شي. نو کله چې موږ د وردګ ولایت نه د تحریک سره ملګري شولو، نو موږ د مختلفو ځایو کې موږ وظیفې کړي دي، موږ تللي په تشکیلو تللي یو. نو د هغو نه د موږ خط په میدان ولایت کې د خط مو دلته د کوی کورک په سر کې دلته موږ پوستې وې، په دې پوستو کې موږ د دو ځای نه بیا موږ تللي یو چې کله هغه ته کندوز ته تللي یو، کندوز کې مالته وخت تېر کړی دی، تخار ته تللي، په تخار کې هم وخت تېر کړی دی. د هغو ځای نه بادغیس تمام تشکیل تللی، بادغیس هم تللی، هلته هم بلامرغاب په دغه ځایو کې جهاد کړی.
نو په مختلفو ځایو کې په هغه وخت کې موږ تشکیلونه کړي دي، د وخت هم تیر کړی دی او خدمتونه هم کړي دي. د 2001 کال کې چې کله اشغالګر راغلل وطن ته، تاسو په کوم ځای کې وئ؟ دې ترڅنګ په شمالي ولایتو کې وئ که نه په نورو ولایتو کې تاسې وئ په جهاد بوخت وئ چې تاسو باندې بمبار شروع شو، دې ترڅنګ چاپې راغللې او امریکا او د امریکا متحدین په افغانستان باندې یرغل وکړ؟ 2000 اول کال کې چې کله امریکایانو په افغانستان حمله شروع کړه، په هغه وخت کې د موږ خط په کلای ناصرو کې د باګرام سره په څنګ په دغه ځای کې جارچي کلای ورته وي، پوه شئ، جارچي کلای ناصرو څنګ په څنګ په دغه ځای کې موږ خط. نو په دغه ځای کې موږ وظیفه اجرا کوله. په دغه ځای کې وو د کله چې دا خط مات شو، د هغه ځای نه بیا موږ همداسې په کابل راوتلي وردګو ته راغلي. نو بیا کله د خط چې مات شو کابل ته راغلو، کابل راووتلو، خپل ولایت وردګ سید آباد ولسوالۍ ته راغلو. نو په دې وخت کې خو ډیر بد حالت و، ډیر بد وضعیت و. نو حتی د مجاهدین هم ډیر په تشویش او ستړي وغه. نو موږ د سید آباد ولسوالۍ کې دلته معطل شو. کله چې د موږ بعضې ملګري سره ټول شول، خپله د موږ دلګی مشر سید مالک هغه په نامه دام راغی. نو په دې ځای کې یو 2 ورځې دلته وو. دغه ځای نه بیا وروسته موږ ته خپلو مشرانو داسې هدایت وکړو چې تاسو استي خپلو کورو ته ولاړ شئ. بیا به وروسته د دونه به استي خپل ترتیب جوړوي، خپله هغه به په مخ بیایو. نو په دې وخت کې د ما سره یو دومیلا موټر و چې دومیلا کې بار دم د ما سره دم هم ثبوتلا خپل کور خواته، دلته خپل کور سمیت صدرولی و. نو بیا په دو وخت کې خو د ملګري مشران ټول سه بېدرکه شول، بیا بلې خاطر سه ولاړل، د رابطه کټ شوه، تلیفونونه دا شی نه وو. موږ هم د هرو خواونه تهدیدېدلي هغه کېدلي وو. کله به چېرته وي چې تا سالار وړې ده، کله به چېرته وي موټر در وستلي، کله به څه، خو په رقم باندې تهدیدېدلو. بالاخره موږ هم داسې شو چې څه وخت دپاره د 4 میاشتې غالبا زه د ما وروران او هغه په ایران کې وو، د اولو کار که زه بیا هغه ورغوښتم هلته ورغلم 4 میاشتې. 4 میاشتې نه بعد چې بیرته راغلم، نو بیا ما د خپل مشر سره کور ته ورغلم، د سید مالک هغه سیدو سره مې رابطه وکړه. چې ورغلم دی په 2 ورځ نه ورغلی، بیرته راغلم. نو تقریبا د موږ او د دی ته کور ته مابین دلته یو 2 ساعته لاره شته د پیاده مایزل چې زه دلته ورتلم. نو په دوکات کې به هفته بیا وتلی، بیا ورغلم. بیا چې کله ورغلم دی رغلی و، بیا مې ستي لږ مجلس مې ورسره وکړو چې اوس د وضعیت سره کم دی، مشرانو څه تا لیدلي نه دي دي ورسېدلي، کار کی نه کی، څه رقم کیسه وکړو، موږ څه ترتیب وکړو چې اوس موږ هم دلته پاتې شو، ولاړ شو، په کومه خوا ووځو. نو درته وویل چې ما د بعضو مشرانو سره د منصور صاحب نوم یې تر وخته سیف الرحمن منصور صاحب سره مې خبره کړې ده، اوس هم یې لیدلي. نو انشاءالله چې کارونه به زر شروع کړي. بیا بیرته په دوکات کې سره ولاړې، تقریبا دورې چې زه بیرته رسم بیا به استي ترتیب سره جوړې وو. هغه د په دوکات کې به 1-2 میاشتې داسې وخت وتلی وي. نو بیا بیرته راغی، ما ته یوه ورکه د موږ د نایي ورته وي، خلیفه ورته وي، بعضې خلک د دو په لاس یو ورکه راته لېږلې وه چې زه غوښتی وم چې ته راشه زر غلی یم. نو کله چې زه ورغلم هلته مې داسې مجلس وکړو. په دوکات کې د موږ یو بل ملګری د وزیر صاحب په نامه عبدالصمد وزیر په نامه دم هلته ناست و، زه هم ورغلم. هغه د موږ مشر ملګری و وزیر صاحب. بیا هم د ده سره لږ هغه هم چې وکړه چې کار به شروع کړو. داسې مې د مشرانو څه لیدلي دي، انشاءالله ترتیبونه جوړېږي، موږ او تاسې به خپل کار شروع کړو. نو په دې وخت کې ده ما ته بیا تقریبا یو 10 که 40 شبنامې یې راکړې. دا هغه اولنی هغه دی که نه، 10 که 40 شبنامې یې راکړې. دا شبنامې به وې ته په د خپله ساحه کې بندې کړې. نو زه چې کله بیرته هغه ته راغلم، کور خواته راغلم، په کور کې مې چې اوس د شبنامې ترتیب جوړ کړم، تنهایی بندې کړم، څوک سره ملګري کړم، سره کړم، خو په دوی هغه وخت چورت کې وم. نو بالاخره مې یو 2 ملګري سره پیدا کړل، مغه د موږ د 13 امارت ملګري وو. دا ملګري مې سره پیدا کړل، د دوی په توسط غونډ 2 موټر سایکل 4 ملګري وو. 2 موټر سایکل 4 ملګري، 2 په یوه خوا ولاړو، 2 په بله خوا ولاړو. نیمه به موږ داسې باندې کړو، نیمه به داسې باندې کړو. نو بالاخره دلته موږ په ساحه کې یو بازار دی، د مساخیلو د بازار په نامه یادېږي، او خراج ځای هم دغه کړی و چې دلته به بیا سوی ځای کېږو.
نو کله چې ما شبنامې د یوې خونر باندې کې د نورو ملګرو بلې خونر باندې کې د بازار ته چې ورغلم دلته چوکیدار و. په دې چوکیدار کې خو اولنی وخت او ابتدا وخت و پوه شو داسې د ملګري څخه کېدل. نو دوی ته وې دا شبنامه به ته بندوي. دوی ته زه ورغلم په یوه لوحه د دلته بنده و د هغه لوحه و د انکشاف دهات لوحه و دلته یې بنده کړې وه. په دې لوحه مو د هغه شبنامه بنده کړه. نو د چوکیدار بالتۍ روچ ما ورته کړل ما بالتۍ مه رڼا کوه وګرځه. نو هغه چې ما شبنامه بنده کړه سهار زه بېرته ستې راغلو کورو ته. هغه ته سهار چې ورغلم د هغه ته تقریبا په د بازار کې ډېر راشه کاش جوړ دی. داسې یوه هغه ده چې ته د چوکیدار خلک تاو دي. دا کیسه ورته کوه چې تقریبا دلته 22 موټر سایکل راغلل. دا نور داسې ولاړل څه داسې ولاړل. دلته دوه دلته ودرېدل پوه شو د شبنامه دلته بنده کړه. ما ته یې کړل چې بالتۍ مه رڼا کوه زه خپل کار کوم. نو د هغه داسې تعجب ورته ښکاره شوه چې موږ 2 موټر سایکل وو او دلته 22 یادوي که نه. خو دا بس د ابتدا وخت و. نو موږ په دو هغه زه داسې لیا خدای پاک ما ته په زړه کې مې یو هغه پیدا کړو چې باید موږ ډېر څه وکړو. دا خو د شبنامې نه موږ باید عملي کار وکړو. نو دا کار چې وشو بیا د دوی نه بېرته ورغلم خپل مشر سره مې بېرته د وانګوري دغه کوم گزارش چې وکړم هغه چې کارکردګي چې وه چې موږ کړې وه دا مې بېرته ورسره شریکه کړه. نو بیا پس د دوی نه استیر ته کړل چې موږ به پس د دوستي عملي کمینو ته پورته کړو. نو په دو وخت کې چې بیرته موږ راغلو د ما سره یو خپل د امارات وخت ټوپک کلشینکوف یو راکټ سو دا مې سره واخیستل. یو بل ملګری مې هم سره هغه تقریبا دوه ملګري موږ شو. یو د وزیر صاحب یو ملګری دلته اوس د اوجیکیان صاحب ډرایور دی د زلمی په نامه دی. دا وخت موږ د تیر امارات ملګری و. یو مې درس واخیستو. نو تی خاطلو هغه ته سارک ته بتلو. په سارک به ناست و تقریبا 20 ورځې موږ دا کار وکړو چې په موږ څه شی نه راتلل چې یو ټانګ راشي یو اردو راشي یو څوک راشي پوه شي چې د حکومتي هغه چې موږ کار پرې وکړو. خو دا په 20 ورځو کې هغه وخت خدای هم داسې کم و ډېر نه و. ګشتګام یې هم ډېر و. بل د موږ سرک تقریبا دره خام و چې تاګ هم پرې ډېر مشکل و. دا خلک هم دره نه ګرځېدل. دلته د ولسوالۍ خلک هم ډېر هغې نه وه. نو موږ 20 ورځې په هغه کې دلته کامین نیولو. نو په 20 ورځو کې د موږ سره 2 مخابرې وې. د موږ وخت زړه تحریک چې موږ وروړی وې د هغه سره په هغه کې یوه بلته د 10 یوه به موږ کامین ته وړله. اوس خو د 20 ورځې موږ دلته هغې نیسو پوه شي دلته مؤسسه ده په دوی به مو یو کار وکړو یو څه غل به کوي هغه به جوړه شي. درته کلوي صحیح دی دغه یا بد خلک دی پوه شوې هغه یې کوي. نو د دغه ته ورغلو دغه په هوټل کې اړولي و. نو د سالار بازار دغه وخت نوم لرو ډېر راشه کاش بم کې جوړ و مخلوق بم ډېر و کې ازدحام بم ډېر و کې د شپې کوشش خلکو کو پوه چې دا روزونه برتل دلته شپه دلته ورسي. نو بازار داسې جامع جوش ډېر و کې بازار ډېر ډاک و. نو موږ تقریبا په دو وخت کې به 8 کنه نه پر داسې څه جوړېدو. ورغلو ته هوټل ته شو. هوټل ماغه کو د خلک ډرایور مې پیدا کړ د موټر دام رويستو دغه نم د موټر نورم په دې کار ونه لره. موټر مې ته لنکروزر موټر واغم ته بوتلو یو کوماز و د کوماز موټر دلته ویلوړ. نور په دې لګ تیل وشانل ور وچ و یو 2-3 د راکټ ورونه هم دلته کې وکړ په دې بازار کې په د موټر هم وکړ د موټر هم وشتل. نو ستې د دوه ځای نه ولاړو. نو موږ د موټر هم بوتلو د یو لنکروزر هم ثابتلو. دا چې کله ته موږ خپل مشر ته ورسېدلو دغه سم مشوره وکړه چې د موټر وسڅ خلکو په کومه یې بوزو. درته داس مشوره راکوي دا به بوزي د سیداباد ولسوالۍ سر ته ساحې ته هم چلاند کال ته به وسېږي. نو دا داسې وخت و چې د مایدا د کابل نه ته غزنه پورې په دې سارک یو د سیداباد ولسوالۍ و نور هیڅ شی نه و نه پوسټه و په نه هغه په هیڅ شی نه و کنه داسې وخت و. خو اول وخت نه پوسټي جوړې نه هغه جوړ هیڅ شی نه و. نو دا موټر چې کله په دوه ځای کې بیا یو د هغه په نامه د عینالله په نامه یو سکورتای و. دوی به د کمپاین تیرولو د کمپاین سره ملګری و. نو بیا د دوی وړه کوډه دلته چیرته څپاره جوړه کړې و د سپین کلینیک په نامه یې دغه ځای سره. نو په دوی کې به دا هغه کېدو. نو چې کله موږ دا کار وکړو پوه شي درب سر وتلی و په موږ دا موږ سره تېره بیر شي و چېرته په کلي کې په ټانخیلو کلی ورته وي په دې کلي کې دا په یوه لیر تللی موږ په بله لیر تللي. خو بالاخره د موږ نه د موټر چېرته بند شو د په ټانخیلو شاته دلته یو هغه خوړ و د خوړ ته ورولید هغه موټر بند شو. موټر چې ستي د هغه نه ووته په دې کې یو کوډان امتان پې بند و. هغه امتان تر اوسه د ما سره شته هم دی
نو کوډان اونتان په باندې دامه ته خلاص کو یو ګوشاکې وکړه مخابره دامه ته هغه کا مخابره په چل نه پیډي چې څخلی خلاص کو یو شهر سم نه کنه چې خلاص کړی وای نو موټر هم په دوه ځای کې چې باند فلسطین د ټانکې مې کوک مې خوشای کو هغه مې کاپوش استم تل مې لمنځ ته ورچو دلته مې وسو ورمه ورچو نو مایزال هم زخته ډیر و د مکتب 200 خو دی یو خو مایزال و 200 دی بل خو دا موږ تکوره پورې بیرته د موږ ساحته د سچرو وختلو د باز ملګری د مو سره وختل دمه سوارم چې چای وخوړو دمه په موټر کې مې سورکل خپل مې یو شخصي یو ټونیس لرله په دې کې مې سورکل دمه بوتل په خپل ځای مې وسپورل نو زه بیرته راغلم سالار بازار ته مو چې وضعیت سره کم دی سالار بازار ته چې راغلم نو د میدان د ولایت نه کماندان د منی نو ډیر تعداد عسكر او خلک ورسرغلي او خلک دلته ټول کړي او چې دا دغه خپل هغه ورته کوي چې دا یو څه تروریستان دي د پیدا شوی دا به درکم شي دا ورکو دا پلان شي ان شاء الله مشکل نشته سرک جوړي موږ بلاسي وګ پوښي سرک هر ځای ته به تاسو رسیدګي کې د خپل هغه کې یو څه خبره ته دی ویلوړم ستې ویلوړم نو ویلوړم په دوه وخت کې دا اولنی عملیات وردګ په ولایت کې خو موږ نه ور ویل خو د سیداب کشي ویم چیرته دا نه وغه شي دا اولنی عملیات د سیدابات په ولسوالۍ کې اولنی عملیات دا یدونه مخ کې نو چا هیڅ شایم نه دي کړي نه څوک نه د موږ اوجي صاحب دا اوجي صاحب نه دا نه د نور مشران وي څوک هم نه وي دا محدود د موږ خپل د دلګي ملګری د مخکینه د امارات د دلګي د استاد مالک هغه ملګری چې و پوښي دي دونه موږ د دوانه پر دلته په اخر سره اوختوي یو ځای وزیر صاحب نور ملګری نه وو دوه کات کې بیا یو څه وخت موږ هغه وکړو چې لږ بعض ملګری ته دعوت ورکول داسې په او بیا ورسته دونه یو څه وخت پاس په سید مالک هغه چوپا ویل شو اولنی چوپا هم دا و نو سید مالک هغه شهید کو سره دی یو ورور نه یو ورور یې ورسو د اسماعیل هغه په نامه دا چې کله شهیدان شول د موږ هغه ودرېده موږ هغه وکړه چې باید یو څه وخت صبر وکړو دونه ورسته بیا د موږ بل مشر چې وټاکو د اوجي ملا صاحب په نامه د موږ د دوه دلګي د سید مالک هغه ملګری و د کیام اوجي صاحب نه تمخ چې کوم هغه وټاکو کنه اوجي ملا صاحب په نامه د مشر وټاکو د دوه په وخت کې نو بیا الحمدلله ډیر کارونه وشول کمینونه ویل کېدل اته دا څه وشول چې د ورځ استي پرانا ورځ کمینونه شروع شول مجاهدین ډیر شول او ارزه ته د دې پوسټي واغم په اول کې دا ډیر نه وي وځي ته د موږ رسیدګیم ښه کېدله نو په دو وخت کې لګ د سیدابات ولسوالۍ هم یو رپات شو په دې جریان کې ورسته دغه چې کارونه سره ډیر شول هغه شي د دښمن توجه هم د خاطر ډیر شو توجه پوجي ملا صاحب سي ډیر شو نو ورسته د اوجي ملا صاحب بیا د شيخي په کلی کې چاپا وایله دلته چې کله چاپا په وایله دلته مو درې څو ملګری یو اوجي ملا صاحب یو متکی صاحب یو د غوجان په نامه عارف یو بل د خلیفہ صاحب په نامه د غونې ماموري په دا سالور ملګری د موږ سره خلکو دا ټول د په شمول دلته شهیدان شول نو دا چې کله شهیدان شول دا ډیر په موږ سخته صحنه و او یعنی موږ داسې شو لکه بیخي چې موږ نه په امارات کې څوک لرو نه موږ داسې پاک یتیمان شو لکه یو چا چې کور لنګ شي هغه شي کنه بیخي په موږ داسې بده صحنه و خو د موږ مشرانو بل د موږ د وخت ملګری و کنه د موږ ټول غاغه او هغه به موږ یو په بل په دوه ملګری ورسو کنه خو نور خو نوی ملګری وی کله دراغه نشکړه کنه بل داسې وخت چې پارچ د اعتماد هم نشوي کړی نو په دوه وخت کې دا چې 4-5 ملګری د موږ د کاتنه مشران ملګری او خدای کار ملګری دا د موږ د کات نو وتل نو موږ ډیر په خور شو د منطقه په خور شو د امارات په خور شو د ټوله جبهه په خور شو د دونه ورسته بیا هم د ملګری خپل
زیار او کوشش او زحمت او تکلیفونه منډې د اسلام لپاره قربانۍ د منطقې لپاره کنه دا چې اوس د وطن اشغال دی د ته کوپار غلي د لپاره مبارزه پکار ده د ته باید چې په هر هغه یو کار وکړو بیا د ملګری سره ټول شول هغه شول بیا موږ حاجي صاحب مشر کو اوکې هم حاجي صاحب نو ورسته د حاجي ملا صاحب د شهادت د ملګری د شهادت نه بیا موږ حاجي صاحب کې هم مشر کو په دغه وخت کې د موږ زه د یوې ساحې د ونخي د خو په دغه وخت کې دلته مجاهدین څوک نه و پوه شي زه دلته هم پوه زه د ساحې مسؤلیت او د ساحه د مساوه یعنی حاجي مولوي صاحب تاسو ته د خپل موقفونو په حق له هم کاوریدونکو ته معلومات ورکړي په لومړي سر کې تاسو هم دغه مسؤلیت درکړل شو نور هم څه مسؤلیتونه تر سره کړي دي نو په دغه وخت کې خو دغلته موږ د دغه ساحه مسؤلیتونه د موږ سره موږ سره بیا ورسره دغه موږ کمینونه متداس د موږ په هغه کې رهبرۍ کې یا د موږ په هغه لاندې پوه کمینونه ویل شوي دي چې غټې لاسته راوړنې هم کړي دي ډېر کوپارو ته هم ډېر مالي او ځاني تلفات اړولي دي د دغه نه وروسته داسې موږ په د ولسوالۍ کمیسیون کې هم کار کړی دی داسې د یوې ساحې د یوې ساحې د مسؤلیت هغه هم کړی لکه تینګي او د اشخابات دغه ساحې مسؤلیت هم کړی دی نو بعضې مسؤلیتو کې پاتې شوي داسې په راس کې هم د اول کې چې مخکې د دونه چې په څوام کال به و چې د موږ ټول په د یوه ملګري کې د سید مالک هغه وروسته چې کله د موږ یو ګروپ رسمي شو د ملګري یو ګروپ ته رسمي کړو چې ته اوس خپل هغه ته دلته کار وکړه که نه نو بیا د ما یو ګروپ رسمي ګروپ مې لرو په دې ګروپ نه بیا وروسته بیا ملګري بیا مې وروسته دلګۍ رسمي کړه د دلګۍ په هغه نو بیا موږ په بیلو بیلو ځای کې مسؤلیتونه کړي دي لکه پکتیکا ولایت د مرکز مسؤل پاتې شوی یم پوه شو هلته مې د پیر اغا صاحب په وخت کې چې هغه هلته والي و حاجي صاحب کې هم یې معاون و په هغه وخت کې هلته ما د پکتیکا ولایت مرکز مسؤل وم نو هلته الحمدلله موږ ښه کارونه کړي دي ښې لاسته راوړنې مې لرلې حتی داسې و چې موږ ولایت دار ته تهدید لاندې راوستلی و چې هلته رادیوګانې وه رادیوګانې به هم اکثره وخت داسې وي چې د موږ د هغه نه به غږېدی نه شوه چې نشرات به نه شوی کړی کله به چې دی نشرات هغه کول موږ به یې هغه کوله نو دغلته هم ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې کارونه هم وکړل دغلته د دغو نه وروسته بیا د پکتیکا ولایت د مسؤلیت نه مخکې دلته موږ هغه ته ننګرهار ولایت راغلي د خوارجو دلته موږ وخت تېر کړی مسؤلیت هم دلته کړی دی کله به چې حاجي صاحب نه و دلته مسؤل زه پاتې وم نو دلته هم ښه د غیرت او د هغه وخت تېر کړی د شانو سم نو تقریبا د هغه نه د په چین کې په سپین غار کې په شیراګام کې په دې ولسوالۍ کې موږ ډېر وخت د شان او د خوارجو په هغه کې جهاد کړی کار هم کړی دی ډېر ښه یعنې حاجي مولوي صاحب تاسو د لومړي تحریک نه راوروسته چې کله دغه شل کلن اشغال پیل شو په دغه اشغال نه راوروسته تر دا مهاله پورې په مختلفو موقفونو کې پاتې شوی په مختلفو مسؤلیتونو کې پاتې شوی ولس ته مو مخکې د فتحې نه هم خدمات وړاندې کړي دي د خپل د دلګي په حق له اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې په دغه تېر شل کلن کرغېړن دور کې به مو د خپل دلګي څومره مجاهدین څومره طلبا شهیدان سوي تقریبا نو په دغه هغه کې د موږ د دلګۍ تقریبا د موږ دلګۍ خو مخکې د موږ ملګري ټول څه په یوه هغه کې څه ګډ وو که نه د موږ ټول ملګري چې شهیدان شوي هغه خو ډېر دي خو بیل خصوص چې وروسته بیا د دغه دلګۍ د ما د ملګریو نه جدا شوي یا هغه شوي ما د خپلې دلګۍ بیا یو 130 نفره شهیدان شوي وي داسې شو ډېر ښه الله پاک د ټولو شهدا او شهادتونو په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او الله پاک د ټولو مجاهدینو دغه ستړیاوې تکالیف په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي چې دغه اسلامي نظام د حاکمیت په خاطر باندې ترسره کړي دي حاجي مولوي صاحب د خپل ژوند د تیر جهادي دور د لومړي تحریک او همدارنګه د دوم د دور د اشغال البته پر وړاندې په مبارزه کې تر ټولو سخته صحنه تر ټولو ترخه خاطره مو کومه خاطره وه نو تر ټولو بعد خاطرې خو ډېرې دي که نه نو کله به چې ډېره ترخه خاطره ډېره هغه خاطره یوه همدغه د موږ د دغو 5 مشرانو ملګریو د هغې چې وه دا ډېره ترخه خاطره وه چې په موږ یې ډېر اثر وکړ ځکه موږ یې داسې کړو که یتیمان داسې شو او
د موږ نه یو خپل مسیر غلط کړی و پوه شوې ځکه د دې په جدایۍ کې موږ نشوای کړی چې څه شی وکړو که نه دا موږ مشران ملګري وو نو دا ډېره ترخه خاطره وه او بل خو په عموم کې چاپي ډېرې وې هغه ډېرې وې نو موږ په 20 کلن دور کې داسې شپه نه ده لیدلې چې موږ کې خوشحاله شوي وو یا هغه شوي وو نو ټول وخت په چاپه وه ښه خو هغه وه پوه شو چې کله به چاپه وه یا به هغه شول چې پوښتنه به که څوک به شهیدان شوي نه وي یا به چاته زیان ورسېدلی څوک به شوي نه وي دا به زموږ دپاره ډېر د خوشحالۍ ځای و د خوشحالۍ ځای همدا و زموږ ډیر ښه حبیبي صاحب محترم طبعا د تیر انقلابي ژوند د تیر جهاد او د ترڅنګ د کفر پر وړاندې درېدا د ډېرې ستونزې درلوده ډېر مشکلات به مو درلودل نور څومره سختیو سره مثلا د کمینونو په وخت کې د څومره د اسلحو د کمبود سره مخ شوي یاستئ یو مجاهد به ډېرې کمې اسلحې درلود یو توپک یو هغه راکټ به یې درلوده ولې دښمن به ډېر قوي و دښمن به هوایي ځواک هم درلوده زمیني ځواک به هم درلوده بیا به هم برای د مجاهدینو علت به یې څه وایي تاسو په نظر د بری راز به په څه کې و چې مجاهد به بریالی کېده نو دا خو معلومه خبر ده که نه چې د موږ او د هغو پارک په ایمان او عقیده د موږ توکل په الله و که نه نو دا یقیني خبر و چې د مجاهدینو اسلحو یا هغه ته به دې وکتل د هغو په پرتله ډېر لکه هېڅ شی نه وي که نه که خالي لاس چې و همداسې و نو بیا هم د الله نصرت و د الله مدد و د توکل په الله و نو بیا هم چې مجاهدین کومې خوا ته مخه که کومې خوا ته ولاړ الله پاک به یو نصرت یو بری ورکوله همداسې وه په ډېرو ځایو کې به داسې شي پوه شي چې یو مجاهد به داسې هغه به جنگ بم داره ډېر وکړ چې په یو کامین کې به چې هغه شو جنگ بم وشو د ده څه مرمۍ هم نه وي بس خو الله پاک به بیا د یوې خونه داسې وخت هم راغلی چې موږ په کامین کې ناست یو کامین ته یې به داسې چارې مرمۍ موږ ته وړي چې هغو تصور به دې هم نه کړو چې دا اوس څوک و د کومې خونه راغله داسې هم پېښه شوې مرمۍ به درته وړي نو بس دا د الله نصرت و د الله کومک و چې مجاهدینو ته یې ورکولو نو د دوی په مقابل کې یقینا چې موږ هېڅ شی نه لرل که نه موږ ډېر هغه بس د الله نصرت و د اخلاص او هغه و د ملګریو په کد کې نو مجاهدین به هر وخت به بریالي کېدل او غنیمتونه به یې نیول ځایونه به یې فتح کول دا د الله نصرت خوشحاله اوسئ د پولیس راډیو قدرمن اورېدونکو او خصوصا د سنګر خاطرو قدرمن اوریدونکو موږ سره د سنګر په خاطرو په دې خپرونه کې ښاغلی ملا میرویس حبیبي صاحب میلمه و چې د خپل د تیر جهادي دور خواږه ترخه ټیټې جیږې تاسو سره شریکې کړې نو مولوي صاحب مبارک ته دغه څو بیتونه ډالۍ وي وایي په دې لاره قافله د زمرو تللې په دې لاره قافله د زمرو تللې د جلال د عظمتونو نښې ښکاري د ایثار او عظمت غرونه راړنګ شو د ایثار او عظمت غرونه راړنګ شو شهادت او د زخمو نښې ښکاري شهادت او د زخمونو نښې ښکاري لوی عمره رقیبان کړي ننواتي لوی عمره رقیبان کړي ننواتي ستا د فکر د منلو نښې ښکاري بدرتل ستا په قدم باندې قدم ږدي د کې ځکه د عزمونو نښې ښکاري د پولیس راډیو قدرمن اوریدونکو دا به زموږ د دې اونۍ د سنګر خاطرو خپرونه چې ما نظیف الله هوتک تاسو ته وړاندې کړه تر بیا چې زه د یو بل نوي میلمه په حاضرېدو سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تاسې په پاک او سپېڅلي رب سپارم الله مو مل شه